که تاسو څوک په خپل واتس اپ کې بلاک کی نو تاسو به داغه په واتس اپ کې ځان څنګه ان بلاک کوئ. اکثر زمونږ د چا سره داسې معاملات راشي چې هغه انسان بیا په جذباتو کې راشي او زمونږ نه خپه شي نو زمونږ واتس اپ هغه بلاک کی. تاسو چې چا بلاک کړی تاسو به د هغه په واتس اپ کې ځان څنګه ان بلاک کوئ او بیا ورته میسج یا کال کوئ. دا خبر هم ځان سره یاد وساتئ چې دا طریقه د هر چا په موبایل کې کار نه کوي. که تاسو په موبایل کې کار وکړي نو ماته په کمنټ کې لازم وایي. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې کار شروع کړی دی هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک موږ سره کانټیکټ کوي نو زما انستګرام ته راشئ زه به در سره په خپل باندې رابطه کوم. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو په سکرین باندې شو کړی دی همدغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولنی ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ WP او په دې اولنی ارټیکل باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به دا لاندې سکرول کړئ. بیا به په دې ګیټ اپ ناو باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې کې دننه چې کوم اپلیکیشن دی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې تاسو څنګه کولاو کوئ دا به الاو کوي ورته. دې نه پس په تاسو بر خپل نمبر انټر کوئ. کم نمبر والا چې تاسو بلاک کړی هغه نمبر به تاسو بر انټر کوئ. په دې لاندې میسج سیکشن کې به تاسو ورته ولیکئ ان بلاک. بیا به تاسو په دې لاندې ان بلاک باندې ټیک نشان ولګوئ او لاندې دا غټ کم بټن چې دی ان بلاک والا په دې به کلیک واخلئ. دې باندې به تاسو ته لږ اډ شو شي هغه اډ به تاسو وګورئ. د اډ د کتو نه پس تاسو ته ښیم چې دوی موږ ته څه وایي. اډ نه پس موږ ته دا اپشن شو کېږي. تاسو کتلی شئ چې ویټ پر 24 اور 48 هاورز پر انډرسټینډینګ یور نمبر. نو دا اپشن چې تاسو ته شو نو تاسو ته وایي چې تاسو صبر وکړئ. خو وطنوالو دا اپشن چې دی دا په بعضې موبایلو کې کېږي په هر موبایل کې نه کېږي.